measurement of compartments باندې خبرې کوو. compartments ساحو ته وایي. مثال په توګه موږ ویلې interstitial compartment circulation دی زموږ سره داخل حجروي compartment دی. موږ څنګه کولی شو چې په دې compartments کې موجود چې کوم مایعات دي یا فلویډز دي د دوی حجم معلوم کو، د دې والیوم معلوم کو. نو په یاد لرئ ډېر صاحبانو د هر یو کمپارټمنټ یا د هر یو برخې د بدن دپاره زموږ سره خاص تعقیبونکي دي چې دې ته وایي ټریسرز. ټریسر ټکی د ټریسینګ نه وتی دی یا د ټریس نه وتلی دی چې ټریس تعقیب ته وایي. ډېر صاحبانو تاسو چې یو څوک تعقیبوئ this means you are tracing someone یا په چا پسې لټه کوئ. ځکه دې موادو ته موږ ټریسرز وایو چې دا زموږ سره ټریسینګ کوي، لټه کوي د یو څه پسې. So راځو to measure the volume of a body compartment, a tracer substance must be easily measured, well distributed within that compartment and not rapidly metabolized or removed from that compartment. ډېر صاحبانو معنا دا ده که چیرې مثال په توګه دا یو کمپارټمنټ دی، دا یو برخه د بدن د تاسو داسې فکر وکړئ، نو کوم تعقیبونکي مواد چې زه داخلوم دې ته تر څو په دې کې حجم معلوم کړمه، زه والیوم معلوم کړمه د فلویډز، نو دغه تعقیبونکي مالیکیول یا مواد چې دي دا یو خو باید دا خاصیت ولري چې موږ یې محاسبه کولی شو ښه صحیح. بل خاصیت باید دا ولري چې زموږ سره په همدغه کمپارټمنټ کې که مثال په توګه دا ټریسر سبسټانس دغه سټار دی، نو دا په دې کمپارټمنټ یا دغه برخه د بدن کې زموږ سره ښه په کافي اندازه باندې تیت شي یا خپور شي. ډاکټر صاحب دا وړتیا مهمه ده ځکه چې موږ په دې باندې محاسبه کوو، نو دا باید هرې ساحې ته پکې لاړ شي. خاص مشخص چې کوم کمپارټمنټ ته موږ دا انتخاب کړی دی دا تعقیبونکي مالیکیول دا باید هرې ساحې ته لاړ شي. نو یو خو دا دی چې دا د محاسبې وړ وسي، یو خبره. بل دا دی چې دا زموږ سره په هماغه کمپارټمنټ کې په پوره ډول باندې خپور شي، سپریډ شي او هر ځای ته ورسیږي. بل دا دی چې دا باید د انزایمونو په واسطه باندې یا هم د نور مالیکیولز په واسطه باندې د دې کمپارټمنټ څخه زر ونه وځي، سمه ده، او یا هم د دې څخه په زر چې دی شی نشي یعنی اکسکریټ نشي، یا هم زموږ سره د کمپارټمنټ کې د دې په دې سټرکچر کې کوم تغییر زر را نشي تر څو موږ د دې قابل شو چې موږ وګورو چې دلته والیوم څومره دی. ځکه دا موږ سره نشاندهي کوونکی مالیکیول دی، دا زموږ سره ټریسر دی ډاکټر صاحبانو، تعقیبونکی مالیکیول دی. نو دیټس وای وی هیو ټو بی شور چې په دې کې دغه خاصیتونه چې یو د محاسبې وړ وي، بل دا دی چې زموږ سره دا زر حل کیږي نه په هغه ساحه کې یا د یو انزایم په واسطه زر د منځه نه وړل کیږي ځکه چې فایده یې نه پاتې کیږي. بل دا دی چې زموږ سره زر ونه وځي د هغه کمپارټمنټ څخه او په هماغه کمپارټمنټ کې باید په صحیح توګه باندې خپور شي. مثال په توګه تاسې داسې فکر وکړئ، زه به تاسو ته ډېر یو ساده اګزامپل درکړم. تاسې داسې فکر وکړئ چې تاسو سره یو کنټینر دی یا یو کاسه ده یا یو ګیلاس دی یا یو جام دی، د دې په منځ کې تاسو یو ټیسټ ټیوب کیدئ او په دې ټیسټ ټیوب کې تاسو داسې مایع واچوئ چې هغه په رنګ او په مقدار کې خو بیخي عیناً د دې ټول سطل یا کاسې یا د جام چې هر شی تاسو کنسیډر کوئ د دې مایع ته ورته وي. البته د دې څخه یو څه توپیر لري. تاسې لږ ساعت دپاره داسې فکر وکړئ چې دا زموږ سره دا ټیسټ ټیوب کې داخل چې کومه مایع ده دا نورو دې ته ورته ده، مثال په توګه دې مایع ته ورته ده، خو یعنی په رنګ او په خاصیت دې ته ورته ده، خو دا زموږ سره مثلا دویمه نوع ده. مثال په توګه دا بی فارم دی د دې مایع او دا زموږ سره ای فارم دی. اوس زه داسې یو څه باید پیدا کړم چې زه په دې باندې په دغه ټیسټ ټیوب په داخل کې چې کومه مایع ده دا د دې نورې څخه جلا وشمېرلی شم، سمه ده. مثال په توګه ما یو مالیکیول جوړ کړو چې هغې ته وایي ټریسر. تاسې داسې فکر وکړئ چې دې ته وایي ټریسر.
زه به هماغه سټار جوړ کړم چې تاسو ته اسانه وي. تاسې داسې فکر وکړئ چې دا زموږ سره ټریسر دی. دا زموږ سره ټریسر دی او د دې ټریسر دنده دا ده چې دا کله تاسې داخل کړئ نو دا زموږ سره مستقیما د هغه مایع پسې راشي او ونښلي. نو که تاسې فکر وکړئ دلته دا ټریسر هماغه ټریسر دی چې مونږ په والیوم کمپارټمنټ که تاسو فکر وکړئ دا ټریسر راغی یا دا نشاندهي کوونکی راغی ډاکټر صاحبان یا تعقیبونکی راغی او چې د کمې مایع خلاف ما جوړ کړی و یا د هغې د ښودلو لپاره ما جوړ کړی و دا د هغې پسې وصل شو. چې وصل شو نو مونږ دغه اندازه وشمېرو دې شمارو کې چې دا زموږ سره څومره ده نو مونږ ته معلوم شي چې دغه بي نوه چې کوم د دې مایع وه دا دومره ده ځکه چې ټریسر د هغې سره وصل شو. ټریسر که دلته وصل شوی نو بیا به دلته موجوده وي. همداسې چې دی زموږ سره دا د بدن د کمپارټمنټس فلوډ لیول هم موږ داسې معلوموو. سمه ده. په بدن کې بیا زموږ سره فرق څنګه کوي چې موږ داسې ګورو چې کله تاسو یو ټریسر ورکړئ په بدن کې داخل شي دا ټریسر بدن ته کله چې تاسو یو ټریسر د انسان بدن ته ورکړئ مثال په توګه if this is the human body دا هیومن باډي ده تاسو دا ټریسر ورکړئ یا هم اورلی ورکړو یا هم انټراوینسلی ورکړو. سمه ده. تاسو په یو کمپارټمنټ کې د دې والیوم څنګه معلوموئ تاسې داسې معلوموئ ډاکټر صاحبانو چې یا خو په یورین کې اکسکریشن ګورئ سمه ده یا چې دی په بلډ کې لیول ګورئ نو تاسې ته معلومیږي چې څومره د دې نه جذب شوی دی سمه ده څومره په یو کمپارټمنټ کې دی څومره په بل کمپارټمنټ کې دی. ځینې کمپارټمنټ یا برخې د بدن چې دی ډاکټر صاحبانو په هغې کې چې دی هغه موږ انډایرکټلی چک کوو سمه ده د هغې معلومات موږ انډایرکټلی کوو د همغه فیصدۍ د مایع د موجودیت په اساس چې کم کمپارټمنټ کې دی کوم چې موږ په سټارټ کې ویلو چې 40% انټراسیلولر دی 20% ایکسټرا سیلولر دی د ایکسټرا سیلولر چې دی زموږ سره 1/3 برخه چې 1/4 برخه دا په سرکولیشن کې د 3/4 برخه په انټرسټیشل فلویډ کې نو موږ همدغه کمپارټمنټ چې لکه ایکسټرا سیلولر فلویډ کې زموږ سره سرکولیشن دی او انټرسټیشل فلویډ دی او په انټراسیلولر فلویډ کې موږ سره انټراسیلولر پورشن دی په دې کې موږ اندازهګیري کوو د لپاره خپل ټریسر شتون لري. هیله ده چې هغه کنسپټ تاسو ذهن ته راغلی اوسي. خادي د لپاره چې کوم فورمول دی ډاکټر صاحبانو V = A/C دی. H دی مکمل کمپلیټ اماونت اف ټریسر د چې څومره ټریسر تا ورکو یا نشاندهي کوونکي مالیکول تا ورکو سمه ده. په دې باندې موږ به د هغه کمپارټمنټ والیوم معلومو چې دا زموږ سره څومره ظرفیت لري دغه کمپارټمنټ یا دغه برخه د بدن. اماونت اف ټریسر راخلو دا ډیوایډ کوو کنسنټریشن اف ټریسر ان د کمپارټمنټ ټو بی میجرډ او بیا موږ ټوټل اماونت راخلو دا ډیوایډ کوو په هغه برخه د اماونت باندې چې کوم موږ هغه کمپارټمنټ ته د بدن ورکړی دی. لکه مثال په توګه 300 ملي ګرامه د یو رنګ ګوره ډای مینز رنګ کلر از انجکټډ انټراوینسلی دا انټراوینسلی تاسې ورکړو. ایٹ ایکویلیبریم د توازن په حالت د کنسنټریشن ان د بلډ از 0.05 ملي ګرام پر ملي لیټر. ګوره تاسې ورکړه 300 ملي ګرامه ډای تاسو ته ما ویل محاسبه مونږ یا په بلډ کې کوو یا په یورین کې کوو سمه ده. نو 300 ملي ګرامه تاسو ورکو دا خو سټارټ انیشل ډوز شو تاسو یا اورلی ورکو یا انټراوینسلی ورکو. دلته د ډای چې کوم اگزامپل دی هغه انټراوینسلی دی ورید د لارې تاسې ورکړه دغه ډای یا دا ټریسر انټراوینسلی انجکټ کو ایکویلیبریم باندې چې کله تاسې انجکټ کو د دې چې خپل کم ایکویلیبریم ټایم و یا مثال په توګه دی د خپرېدا کم ټایم و تاسې ورکړلو بیا د هغه نه بس تاسې کنسنټریشن د دې چک کړو چیرته په بلډ کې سمه ده. په بلډ کې موږ سره کنسنټریشن راغلو 0.05 ملي ګرامه فی ملي لیټر. نو زموږ سره به والیوم څومره راځي موږ سره دواړه دغه شته دی 300 ملي ګرام کمپلیټ ورکړو کنه اماونت اف د ټریسر څومره ورکړو 300 ملي ګرام ورکړو. دا به ډیوایډ کړئ په کم کمپارټمنټ کې چې تاسو والیوم مثال په توګه موږ د سرکولیشن والیوم ګورو یا د بلډ والیوم ګورو سرکولیشن یا د بلډ والیوم موږ ګورو سمه ده. نو په بلډ والیوم کې د دې مقدار څومره دی
0.05 ملي ګرام پر ام ال لیکنه. نو دا هغه کنسنټریشن چې کوم موږ سره په بلډ کې دی دا موږ راخلو دلته پټ کوو. ټوټل اماونت ان د بلډ باندې تاسو ډیوایډ کړئ چې کوم جواب تاسو سره راځي دا د 6.0 ملي لیتر. نو تاسو ته معلوم شو کنه شو. دا سمپلی محاسبه ده زموږ سره د یو کمپارټمنټ. This is called the volume of distribution. خو اصلا دیتا حجم د خپریدا یا هم volume of distribution وایي ډاکټر صاحبان. دا volume of distribution به تاسو ته په فارماکالوجي کې ډېر په کار راځي ډاکټر صاحبان. ها ډاکټر صاحبان راځو اوس موږ ځینې ټریسرز باندې خبرې کوو چې کم ټریسرز دي د کم کمپارټمنټ یا کمې برخې د بدن لپاره کم ټریسر دی. مثال په توګه موږ په سرکولیشن کې فقط او فقط پلازما معلومو. سمه ده. نو پلازما څومره ده د هغې دپاره خپل ټریسر شتون لري. همداسې ایکسټرا سیلولر فلویډ موږ معلومو چې انټرسټیشل فلویډ پلس سرکولیشن کې موجود مایع څومره ده د هغې دپاره خپل ټریسر وي. بیا به موږ داسې ټریسر ورکوو چې هغه به داخل د حجرې ته نه داخلېږي، صرف ایکسټرا سیلولر فلویډ کې به وي. نو چې کومه محاسبه موږ وکړو هغه به د ایکسټرا سیلولر فلویډ محاسبه وي. اوس داسې ټریسرز هم موږ سره شته دی چې هغه زموږ سره صرف انټرا سیلولر فلویډ دپاره دي، هغه معلوموي. سمه ده. نو اوس به راشو پراپرټیز یا خاصیتونه وایو د ټریسر او د کمپارټمنټ چې کوم موږ میجرمنټ کوو یا د هغې والیوم محاسبه کوو. سو ټریسرز آر جنرally introduced into the vascular compartment. عموما زموږ سره ټریسرز بلډ ویسلز یا واسکولر کمپارټمنټ ته ور داخلول کیږي یا مثلا انټروډیوس کیږي. They distribute throughout the body water until they reach a barrier they cannot penetrate. دا زموږ سره بدن ته داخليږي او په ټول بدن کې خپریږي تر هغې چې داسې یو ممبران ته دا ورسیږي چې د هغې څخه دوی نور نشي تیریدلی. سمه ده. The two major barriers encountered are اوس په دې کې هغه غشاګان چې د کوم نه تیریږي هغه موږ سره کم دي. یا خو د کپیلري ممبران دی. مثال په توګه د بلډ ویسل څخه بیخي نه تیریږي. تاسې وریدي دغه ټریسر ورکړو او فقط په دوران کې پاتې کیږي زموږ سره د دې څخه تیریږي. او یا زموږ سره له دې څخه هم تیریږي انټرسټیشل سپیس ته هم راځي خو حجراتو ته نه راځي، د دې حجروي غشا څخه نشي تیریدلی. نو بیا به زموږ سره د کمپلیټ ایکسټرا سیلولر فلویډ محاسبه کوي. که صرف سرکولیشن کې پاتې کیږي نو موږ سره محاسبه صرف د سرکولیشن کوي. سمه ده. ها نو وایي چې دوه غټ بیریرز یا موانع چې د دې په مخ کې راځي د ډای په مخ کې، یو کپیلري ممبران یو زموږ سره سیل ممبراني، خو هغه د ټریسر د خاصیت په اساس ته چې دا کم یو ټریسر. Thus tracer characteristic for the measurement of the various compartments are as follows. نو زموږ سره د مختلفو کمپارټمنټس لپاره ټریسرز دغه دي. کم یو دی اوس وایو. د پلازما دپاره ډاکټر صاحبانو ګوره پلازما زموږ سره تقریبا 55% د بلډ جوړوي. دا پاتې 0.45 یا 45% چې د ډاکټر صاحبانو دا زموږ سره چې جوړوي دا زموږ سره هیماټوکریټ یا هم آر بي سي جوړوي. سمه ده. د بلډ چې کوم 100% دی که دا موږ داسې یو ټیسټ ټیوب کې راواخلو نو د دې به 55% پلازما جوړ کړی 45 به زموږ هیماټوکریټ. اوس دغه 55% خو موږ وایو خو آیا د انسان په بدن کې د پلازما مقدار څومره دی زموږ سره؟ د دې لپاره چې کوم ټریسر دی هغه البیومین دی ډاکټر صاحبان. تاسو د البیومین نه اندازه کولی شئ. ټریسر not permeable to capillary membranes. ډاکټر صاحبانو د پلازما دپاره چې کوم ټریسر استفاده کوو نو هغه باید داسې ټریسر وي چې هغه د کپیلري د غشا څخه تیر نشي ان انټرسټیشل فلویډ ته هم تیر نشي، ځکه چې پلازما فقط په سرکولیشن کې ده نو باید فقط په سرکولیشن کې دغه ټریسر پاتې شي، د دې څخه باید ونه وځي. که راځو د ایکسټرا سیلولر فلویډ محاسبه کوو موږ د حجم یا د والیوم نو په هغې کې باید داسې ټریسر وي چې د دې پکچر ته راشي ډاکټر صاحبانو چې زموږ سره د کپیلري ممبران څخه د وتلو صلاحیت ولري خو د سیل ممبران څخه باید ونه وځي، ځکه چې ایکسټرا سیلولر فلویډ موږ دې دوه ساحو ته وایو انټرسټیشل فلویډ او سرکولیشن ته وایو او پلازما ته وایو. سمه ده. نو ټریسر permeable to capillary membranes but not cell membranes. فار ایگزامپل په دې کې کم کم ټریسز راځي چې موږ په ایکسټرا سیلولر فلویډ معلومو. آینولین دی ډاکټر صاحبانو، مینیټال دی زموږ سره، سوډیم په خپله دی او سکروز. سکروز یو شوګر یا یو قند دی ډایسکرایډ دی.
اوس زمونږ ټوټل باډي واټر څنګه معلومو؟ په ټوټل باډي واټر کې موږ داسې یو ټریسر استفاده کوو چې هم د په سرکولیشن کې د ګرځېدو وړتیا ولري، هم د موږ سره کپلري ممبرین کراس کړي او هم د داخل د حجرې ته راشي. نو دا به زموږ سره د ټول بدن د اوبو سویه یا والیوم حجم معلوموي. نو په دې کې زموږ سره ټریشیټډ واټر دی او یوریا ده. ټوټل باډي واټر ټریسر پرمیبل ټو کیپلری اینڈ سیل ممبرینز دواړو ته باید پرمیبل وسی. اوس به راشو ډاکټر صاحبانو بلډ والیوم ورسس پلازما والیوم. د بلډ والیوم او پلازما والیوم موږ څنګه معلومو؟ معنا دا که دا زموږ سره تاسې یو ټیسټ ټیوب کې بلډ راواغستو، بلډ خو تاسو ته ډیفیوزلی ریډ ښکاري، سمه ده، خو دا چې ریډ دي دا خو ټول زموږ سره ریډ بلډ سیلز خو نه دي کنه ډاکټر صاحبانو. دې کې خو دننه زموږ سره پلازما هم موجوده ده. نو اوس فیصدي موږ دې کې څنګه معلومو چې دې کې څومره بلډ دی څومره پلازما ده؟ سمپلی پلازما ټریسرز لکه پلازما ټریسر لکه چې البیومین پورته موږ ویلي، هم د دې په اساس چې کوم موږ سره ډیسټریبیوشن شوی دی په هغه باندې خبرې کوو چې بلډ والیوم کې زموږ سره پلازما والیوم څومره دی او بلډ پکې اصلا څومره دی، یا هم ریډ بلډ سیلز پکې خالصتا څومره دي. سو بلډ والیوم ریپرزینټ د پلازما والیوم پلس والیوم اف ار بی سی. د بلډ والیوم معنا دا ده چې په دې کې زموږ سره یو څه پلازما ده او یو څه زموږ سره پکې ریډ بلډ سیلز دي، کوم چې عموما موږ ظاهرو یا ایکسپریس کوو د هیماتوکریټ په واسطه باندې. ار بی سی شمیر ته موږ هیماتوکریټ وایو. اصلا دا فریکشنل کنسنټریشن یا هم په فیصدۍ کې چې موږ کله کنسنټریشن واخلو د ار بی سیز دیس از کالډ از هیماتوکریټ. هغه فارموله چې تاسو په پلازما والیوم جلا کوئ د ریډ بلډ سیلز د شمیر څخه، هغه زموږ سره دا ده چې بلډ والیوم از ایکوال ټو پلازما والیوم ډیوایډډ بای 1 ماینس هیماتوکریټ. سمه ده؟ فار ایگزامپل مثال په توګه چې هیماتوکریټ 50% دی، کچېرې زموږ سره هیماتوکریټ 50% دی، مثال په توګه 0.50 دی، که دا بلډ مونږه از 1 کنسیډر کو نو 0.50 شو، او که سلی کنسیډر کو نو 50% زموږ سره. فکر وکړئ تاسې چې دا زموږ سره هیماتوکریټ دی. نو پلازما والیوم از ایکوال ټو 3 لیټر او د پلازما والیوم موږ سره 3 لیټر دی، دین د بلډ والیوم څومره راځي؟ 3 لیټر موږ راوالو د پلازما والیوم. صحیح شو؟ په دې کې موږ د دې څخه موږ 1 نه 0.5 ماینس کو دلته، یعنی 1 د ټوټل بلډ شو، 0.5 د هیماتوکریټ شو، زموږ سره راځي 6 لیټر. یعنی 3 چې تاسو په 0.5 باندې تقسیم کړئ ډیوایډډ بای 0.5 تاسو سره راځي 6. نو که تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو د پلازما والیوم زموږ سره په دې نفر کې 6 لیټر. معنا دا چې هیماتوکریټ هم زموږ سره نارملی 0.45 نه تر 5 یعنی 0.50 پورې دی، یا هم 45% نه تر 50% پورې دی. if the hematocrit is 0.5% بیا هم hematocrit هماغه دی. The blood is half RBC and half plasma. وای کچیر hematocrit 0.5 دی یا هم 50% دی، معنا دا چې زموږ سره په بلډ کې نیمایي پلازما ده او نیمایي زموږ سره څه دي؟ ریډ بلډ سیلز دي. therefore blood volume is double the plasma volume. نو په دې صورت کې بلډ والیوم چې دی دا د پلازما د والیوم چې دی 2 برابر دی. یعنی پلازما والیوم تاسو راوالي 2 سره ډیوایډ کړئ دا د بلډ والیوم شو. سمه ده؟ بلډ والیوم can be estimated by taking 7% of the body weight in kilogram. تاسو د بلډ والیوم داسې معلومولی شئ، سمه ده، چې یو نفر د مثال په توګه 80 کیلوګرامه دی، دا د دې پوره وزن دی. د دې تاسو 1% واخلئ چې څومره کیلو راځي، دا زموږ سره څه دی؟ بلډ دی. 1% د دې وزن بلډ جوړوي. فار ایگزامپل دلته هم دا مثال ورکړی دی چې estimated by blood volume can be estimated by taking 7% of the body weight in kilogram. For example 70 kg individual has an approximate blood volume of 5 liter. اویا کیلو یو نارمل انډیویډوال موږ نارمل ویټ دا کنسیډر کوو، په دې کې زموږ سره بلډ والیوم 5 لیټر دی چې دا موږ سره 1% د 70 kg جوړوي. The distribution of intravenously administered fluids is as follows. زموږ سره تاسو چې کوم ایکستراوینس فلوید
ورکوي یو پیشنټ ته یا یو هیومن ته مثال په توګه سیمپلی پیشنټ نه وي تاسې صرف کمپارټمنټس معلوموئ یا تاسې پیشنټ کنسیډر کړئ نو د دې ډسټریبیوشن زموږ سره کومو ساحو ته وي په دې 3 کمپارټمنټس دي موږ سره کنه په باډي کې یو واسکولر دی یو انټرسټیشل سپیس دی او یو زموږ سره سیلز دي سمه ده یو زموږ سره سیلز دي اوس په دې باندې خبرې کوو چې کم کمپارټمنټ ته کوم فلویډز یا مایعات تیرېدی شي را به شو واسکولر کمپارټمنټ یعنی بلډ ویسلز دغه د بلډ کمپارټمنټ چې کوم دی بلډ ویسلز چې دي د وینې رګونه چې دي که هغه شریانونه دي که هغه وریدونه دي نو په دې کې زموږ سره هول بلډ دی پلازما ده اینډ ډیکسټرانز ان سلاین تاسې چې ډیکسټرانز دا زموږ سره د ګلوکوز وړې کتلې دي د مونوسیکرایډز دا چې کله په ډیکسټروز سلاین ورکړي دي ته ډیکسټروز سلاین وایي یا ډیکسټران ان سلاین هم ورته وایي په سلاین کې تاسې ډیکسټران ورکړي دا زموږ سره په دغه کې پاتې کیږي په واسکولر کمپارټمنټ کې پلازما هم واسکولر کمپارټمنټ کې پاتې کیږي او هول بلډ هم زموږ سره واسکولر کمپارټمنټ ته خپرېږي کرا شو چې ایکسټرا سیل فلویډ ته هم مثال په توګه انټرسټیشل فلویډ ته هم راتېرېږي نو په دې کې څه دي سلاین دی کوم چې موږ نارمل سلاین استفاده کوو ډاکټر صاحب 1.9% او بل زموږ سره پکې مینیټال دی مینیټال هم زموږ سره دلته را داخلېږي سلاین مینیټال اس ام به زه ولیکم چې تاسو یاد ټوټل باډي واټر چې دی چې موږ په ټوټل باډي واټر چیک کوو یعنی ټول بدن کې چې خپرېږي هغه زموږ سره D5 واټر دی 5% dextrose in water چې دی زموږ سره ټوټل باډي کې خپرېږي once the glucose is metabolized what is distributed 2/3 intracellular fluid and 1/3 extracellular fluid دا چې تاسې ورکوي پیشنټ ته دې کې اوبه جمع ګلوکوز دا ګلوکوز چې دې څخه د دې میټابولیزم وشي دا اوبه زموږ سره هم سرکولیشن ته راشي هم انټرسټیشل سپیس ته راشي هم انټراسیلولر سپیس ته راشي په هغه نورماله اندازه باندې راشي چې کوم نارمل باید وي یعنی د ټوټل باډي واټر چې دی زموږ سره باید 40% برخه داخل د حجرې لاړ شي د اوبو پاتې 0% کې چې دی زموږ سره 1/4 برخه باید پلازما ته یا بلډ ته راشي او 3/4 برخه باید زموږ سره انټرسټیشل سپیس کې پاتې شي ریکال کوېسچن دی ډاکټر صاحبانو وایي چې what is the most likely pathophysiology for cardiogenic pulmonary edema د cardiogenic pulmonary edema لپاره یعنی کوم یو pathophysiology زموږ سره صحیح ده یعنی کوم هغه میکانیزم دی چې زموږ سره cardiogenic pulmonary edema رامنځته کوي نو answers کې دی increased pulmonary capillary permeability decreased vascular oncotic pressure increased pulmonary capillary hydrostatic pressure increased interstitial oncotic pressure and lymphatic obstruction نو زما سره جواب چې کوم دی هغه سی دی increased pulmonary capillary hydrostatic pressure ځکه چې دا کارډیوجنیک ته ډاکټر صاحبانو کارډیوجنیک معنا دا ده دا زموږ سره هارت دی هارت کې زموږ سره فیلر رامنځته شو په مخې ته بلډ نشي پمپ کولی هارت چې نشي پمپ کولی نو بلډ به چې دی د سږو په داخل کې پاتې شي په سږو کې چې کوم بلډ ویسلز دي په دې کې چې دا بلډ پاتې شي نو دا به زموږ سره فشار لوړ کړي او دا لوړ فشار دی باعث کېږي چې دې څخه فلویډ راوځي دیټس کارډلیس کارډیوجنیک پلمونري ایډیما په دې سره زموږ دا چپټر ختم شو ډاکټر صاحبانو نیکسټ چپټر به زموږ سره چې دی بیا د ایکسایټیبل ټیشو په اړه باندې وي چې په دې کې نروز مسلز هارت دغه پکې راځي